د مهمو خبرونو سرټکي. کابل ته د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ. په کابل کې د اوبو کمښت سره د 6 میلیونه اوسیدونکو مخ کېدنه. د خوړو نړیوال پروګرام له لوري افغانستان کې له 1.8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرسته. او په سوریه کې د وروستیو نښتو له امله د لسګونه کسانو وژل کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د چنګاښ 26مه، اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي په ارګ ماڼۍ کې د یاد پلاوي هرکلی وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه یې خبرې اترې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې د اوبو د کمښت ناورین 6 میلیونه اوسیدونکي له خطر سره مخ کړي دي. سرچینې ویلي چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ راټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې دغه ناورین د حل لپاره پراخې پانګونې ته اړتیا ده. دغه ادارې په کابل کې د اوبو د ناورین د حل لپاره پر سمدستي اقدام ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې د کابل ښار اوبه به تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه وچې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې په جون میاشت کې په افغانستان کې له 1.8 میلیونه اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو او نغدي مرستې کړې دي. په یوه راپور کې ویل شوي چې د مرستو ترلاسه کوونکو په ډله کې 80 سلنه یې مېرمنې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس کاپ 30 کې د ګډون کړنلارې چمتو کولو په موخه دویمه مشورتي ناسته کړې ده. په یاده ناسته کې د امارتي ادارو استازو، ملي بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د چاپیریال متخصصینو ګډون کړی و. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس مولوي مطیع الحق خالص په دې ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان فعال ګډون د تخنیکي همغږۍ، ملي یووالي او منظم انسجام غوښتنه کوي څو د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان د زیانمن وضعیت رښتینی انځور ته نړیوال پوښښ ورکړل شي. ازبکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د افغانستان، سویل اسیا او هند پاسفیک پالیسیو لپاره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له کمیشنر سره کتلي او د افغانستان پر وړاندې یې پر خپلو دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. د اسمت الله ارګاشیپ او اریک کورزوویل ترمنځ په دغه کتنه کې ټینګار شوی چې د افغانستان وضعیت د سوله ییز حل لپاره د منظمې خبرې دوام ولري. د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې په بادغیس ولایت کې څه باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي تسخیر شوې ده. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې بادغیس کې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي تخنیکي هیئت په ناسته کې په تګاب عالم ولسوالۍ کې د څه باندې 15,000 جریبه ځمکې دوسیو په اړه بحث او په ترڅ کې یې دغه ځمکه دولتي تشخیص شوې ده. د ننګرهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دره نور، شینوارو، بټي کوټ، کوز کونړ، بهسود، پچیراګام، خوږیاڼو او رودات ولسوالیو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله نوي کورونه ویجاړ شوي، 5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دغه راز 370 جریبه زراعتي ځمکه هم زیانمنه شوې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې یو شمېر قزاقستاني شرکتونو په هیواد کې له افغانانو سره په ګډه د سرب او جستو د پروسس په برخه کې کارخونې جوړې کړې دي. یاد وزارت دغه چارو هرکلی کړی او په دې برخه کې هر ډول پانګونو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایند همایون افغان هم رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر قزاقستاني پانګوالو له افغانانو سره په ګډه د سرب د پروسس فابریکې جوړې کړې دي. د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني اعلان کړی چې د روان مریض کال له پیله تر اوسه له دغه هیواد څخه 800,000 افغان کډوال ایستل شوي دي.
نوموړي ویلي چې شاوخوا 80 سلنه یې په خپله خوښه وتلي دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ اعلان کړی چې یوازې په 13 جون میاشت کې له 80,000 زیات افغان ماشومان د هرات د اسلام کلا له بندره هیواد ته راستانه شوي دي. یاد بنسټ نن په یوه خپاره کړي پیغام کې خبرداری ورکړی چې راستانه شوي ماشومان له لوږې، ویرې او د ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. له هیواده بهر دا چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په سوبیدا ولایت کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه 340 کسان وژل شوي دي. دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ هم ویلي وو چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد د دفاع وزارت او ملکي ځواکونو لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. بلخوا د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد الشره په تازه څرګندونو کې ویلي چې له اسرائیل سره د جګړې کولو نه ویریږي، خو د سوریې د ولس ګټې او سولې خوندیتوب غوره ګڼي. نوموړي ټینګار کړی چې د جګړې او داخلي اصلاحاتو ترمنځ یې د نورو ویجاړیو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو لاره غوره کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پر خپله ایکس پاڼه په یوه لیکلي بیان کې ویلي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي له پراخېدو اندېښنه لري. ګوتریش زیاته کړې چې د ملکیانو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی په کلکو ټکو غندي. نوموړي لیکلي زه د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه د سرغړونې د سملاسي درېدو غوښتونکی یم. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د موسمي بارانونو له امله پرون ورځ یوازې په پنجاب ایالت کې لږ تر لږه 44 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. دغه راز په بلوچستان ایالت کې بیا 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې ترکیې د اسرائیلو لخوا د سوریې په پلازمینه تر بریدونو وروسته خپل پیغام د خپلې استخباراتي ادارې له لارې اسرائیلو چارواکو ته رسولی دی. په راپور کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له قبله ویل شوي چې ترکیې له اسرائیلو سره خپلې ټولې سوداګریزې اړیکې پرې کړې دي او خپل سفیر یې هم له تل ابیبه ورغوښتی دی. سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې تمه ده نن د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پر وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړي. سپینې ماڼۍ د دغو فرمانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له وړاندې ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون د ډیر شمیر جنجالي اجرایوي فرمانونو لاسلیک کړی دی. د عراق دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د یاد هیواد د الګوت ښار په یوه لوی مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. سیمه ییزو مسؤلینو د اورلګیدنې سیمه کې د زیات شمیر کسانو د ژغورلو او د اور مهارولو خبر ورکړی دی. د دې پیښې له امله د عراق دولت د 3 ورځو لپاره په یاد هیواد کې د ملي ماتم اعلان هم کړی دی. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره دا چې د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د امریکا په لاس انجلس کې د 2028 کال کیدونکي اولمپیکي لوبو کې د کرکټ شاملېدل تایید شول او ټاکل شوی کرکټ 128 کال وروسته بیرته اولمپیک ته راوګرځي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې د 2028 کال اولمپیک لوبې د دغه کال په جولای میاشت کې کیږي. په دغه لوبو کې د ښځو او سړیو 6 لوبډلې برخه اخلي چې د ټولو لوبېدونکو لوبغاړو شمیر به 90 کسان وي او لوبې به په شالاوریز فارمټ کې کوي. په اولمپیک کې د کرکټ لوبه په وروستي ځل په 1900 کال کې د پاریس په کوربتوب بریټانیا او فرانسې ترمنځ ترسره شوې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.